تاسو کې اکثر کسان داسي کنه د دې تاسو هم خلک ډیر کوي چې دا بیماری د لپاره موږ ته وظیفه وخایي چې داسي وظیفه چې هغه سړی وسره د جسمانی جسونه بیماری دي دا ختميږي نو مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه د اغي په هغه سره موږ ته د اجازه هم ملو دي تاسو ټول ته د اجازه در کومه چې د آسان غونته وظیفه د سل پیری دروازه وای او د الله نوم دې صدقه پکې نشته نو د غي د مجرباتونه دا تاسو وای نو ان شاء الله تاسو به بالکل چې دینو د جسمانی بیمارونو به محفوظ ہے فرمای چې یا سلام سل پیری تاسو وای یا سلام او وسره چې کله سل پیری تاسو یا سلام پورا کې نو بیا به تاسو بس کوي نه بیا چې تاسو ته مکمل اویږي نو تاسو به د الله نه معافي غواړئ او استغفار به ډیر زیات وایي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه یا استغفر الله استغفر الله استغفر الله چې څومره ډیر ویل شي نو چې څوک وایي چې زه صحتمند ما بیماری را کې غټه الله نه لګي نو لومبنه چې سل پیرې یا سلام سل پیرې یا سلام او بیا بالکل بشمار پیره د الله نه معافي او استغفر الله یا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه نو دا وظیفه چې کوم دي دا ګور ډیر زیات ضروری دي جسم د پاره زمونږ د پاره